السلام علیکم درنو دوستانو، زما چینل ته ښه راغلاست. نن موږ یو نوی کورس د الماني ژبې شروع کوو چې په دې کې به موږ له صفره شروع کوو، د ABC نه به شروع کوو او همداسې به له خیره مخته ځو. دا کورس اصلا د هغه ډله کسانو لپاره ډیزاین شوی چې هغه لیکل او یا لوستل نشي کولی، نو هغوی کولی شي چې د دې ویډیوګانو په مرسته یو څه مقدار الماني ژبه زده کړي، او په آینده کې به زه داسې نورې ویډیوګانې خپرې کړم چې په هغه کې دغه ضروري روزمره د کار وړ جملې او کلمې به زه تاسې ته په هغه ویډیوګانو کې وړاندې کړم له خیره چې تاسې په اسانۍ سره هغه زده کړئ او ترېنه استفاده وکړئ. او همدارنګه دا کورس د هغه چا لپاره هم ده چې لیکل او لوستل کولی شي او غواړي الماني په پښتو ژبه باندې زده کړي، نو او د ډېر ابتدا نه شروع وکړي. نو راځئ چې په خیر سره شروع وکړو په خپل نننی درس باندې. په دې نننۍ ویډیو کې زه تاسې ته د الماني ژبې د الفبا توري درته تلفظ کوم او وایم. تر ټولو اول د الفبا توري ته په الماني کې الفابیت وایي، الفابیت. نو راځئ چې په خیر سره شروع وکړو. زه به هر توری دوه ځلې درته تلفظ کوم او همدارنګه ټول توري ما په لوی او واړه حروفو دواړو درته لیکلي، په واړه حروفو مې په قوس کې درته لیکلي دي چې تاسې د دواړو ترمنځ فرق وکړای شئ، او همدارنګه په پښتو مې هم د هغه د تلفظ د لیکلو کوشش درته کړی ده. په دې هیله چې خوښ مو شي او راځئ چې په خیر سره شروع وکړو. آ آ ب ب س س د د ا ا اف اف گ گ හ හ ای ای. په دې کې غواړم یوه خبره اضافه کړم درنو دوستانو، چې په انګلیسي کې موږ او تاسې د ای حرف لرو، او په الماني کې لکه په انګلیسي کې چې آی ده، دلته ای دی، ای آی ته وایي او ای ای ته وایي د انګلیسي په حساب. نو دا اکثره خلک په دې کې اشتباه کوي، نو دا د انګلیسي او د الماني تلفظ د دغو دواړو حروفو ډېر سره فرق کوي. یوت یوت، کا کا، ال ال، ام ام، ان ان، او او، پی پی، کو کو، ار ار، اس اس، تی تی، او او، فاو فاو، وی
وی ایکس ایکس اپسلون اپسلون سیت سیت. دا و د الماني ژبې د الفبا توري دوستانو چې ټول شپږ ویشت توري دي د الماني د الفبا. او دلته یو خاص حالت وجود لري په الماني ژبه کې چې څلور نور تیوري موږ او تاسې لرو چې هغه په حساب خاص توري ورته ویلی شو چې اصلا شپږ جمع څلور دېرش توري د الماني دي چې راځئ اوس هغه څلور توري زده کړو. د دوی تلفظ یو څه مشکل ده، خصوصا موږ او تاسې افغانان لږ په مشکله تلفظ کوو، نو زه به هم کوشش وکړم چې په صحیح ډول ورته تلفظ کړم. او دې څلور تیوري ته اوملاوټ ویل کېږي. اوملاوټ چې په سر باندې دوه ټکي لري، نو په دې سره موږ او تاسې د عادي یا نورمال تیوري نه فرق کولی شو او یا جدا کولی شو. نو راځئ چې وګورو. ګوره آ موږ او تاسې لرو او دا په سر دوه ټکي راسي نو دا اوملاوټ آ ده چې دته ای بیا ویل کېږي، ای تلفظ کېږي. ای او دا او نه ده نورمال او په سر دوه ټکي لري نو دا او او تلفظ کېږي. او دا او نه ده نورمال او چې په انګلیسي کې یو ده، دا په سر دوه ټکي لري نو دا به داسې تلفظ کوو چې دغه شونډې به داسې باید د سره راغونډې کړو او داسې باید ولولو. او 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 همدارنګه آخري او څلرم د الفبا توری چې دغسې د بي غوندې شکل لري، خو اصلا دغه بي نه ده د انګلیسي یا بې د الماني. دا یو خاص توری ده چې دې ته ایسټ وایي، چې اکثره وخت به تاسې د دوه ځلې اس په شکل هم په بعضې کتابو کې یا چیرته ووینئ، خو اصلا باید دغسې ولیکل سي لکه څنګه چې د خپل شکل لري او دا د دوه ځل اس معنا لري. نو دا و دوستانو د الماني د الفبا توري. په دې هیله چې ویډیو مو خوښه شوې وي او یو څه مو زده کړي وي. په آینده کې به انشاءالله نورې دغسې مفیدې ویډیوګانې خپروو. او مننه له کتونه مو، او دا د موږ چینل در سره سبسکرایب کړئ. لرن ویت سای په نامه چینل ده. دغه سره د سبسکرایب بټن چې ووهئ، دغه نه وروسته دغه د زنګ بټن هم در سره ووهئ، نو هر کله چې زه نوې ویډیو یوټیوب ته اپلوډ کړم یا ورکړم نو تاسې ته به په موبایل یا کمپیوټر کې میسج راځي، نو تاسې به پوه شئ چې نوې ویډیو خپره شوه او بیا به هغه وګورئ او استفاده به ترې وکړئ. مننه.